چې کومه اداره کې یا کوم کور کې یا چې کوم ځای کې فریم ورک وي نو څه فایده به وي 15 فایدې ولیکئ نو نعمان بھائی نه به شو نعمان بھائی بینیفټ څه دي یو راته پکې وایي سو ډیولپمنٹ 15 کړه یو ها کاپی کوي بنا هر سړی او نه به هر څوک نه انسپایر کی مطلب د هر یو برانډ نه انسپایر کیږي نه دا هغه خپل رول ریګولیشن یو پالیسی باغې بروان خپل پالیسی مطابق برواني دا نه چې دنیا په کوم وخت دي دیم په غلطه دي جی مینجمنٹ به جی سمبل ټایم مینجمنٹ داغي کې به ټایم مینجمنٹ وي چې فریم ورک نو هغه به هر یو سیز مانیټر کوي چونکه نو ټایم مینجمنٹ به د هغه امپلایز خامخاوي جی ریسورسز بضایع کوي نه ګډ دا نه چې خړې رسمټ ور واچو جی achievement of target easily जी शाकिर साहब حتى بقى respect أودي كده justice زبردست proper management به هم وي او development به هم وي تاسو د management هم ټیک ټاک هغه achievements به proper کیږي او development به هم کیږي thank you जी هر سړی به اون کوي چیرې زه هو چې پکې مین سټیک هولډر یم نو سټیک هولډرز به چې کوم دي نو هغه ګډ اگزامپل ایکسلنٹ رنوی باندې یو کسو هغه به رنوی صفا کوله چې کوم دا جهازونه راکوزیږي دا به صفا کوله موږ ورته په اسان دی کې یا سویپر یا جنریټر وایو نو هغه هم چاته پوښتنه وکړه چې what you are doing what is your job in this airport he replied I am trying to secure the different and precious lives of the people from any mishap زما کار دا دی چې زه ډیر قیمتي ژوندون هغه بچ کم د mishap نه یا څه د کیجوالټي نه زما دا کار هغه اون کوي دا نه چې زه سویپر یم چې د دې دا سوچ جوړ شوي وي رنوی به ګنده پاتې شي سوال نه پیدا کیږي یا خو دا سوچ دی چې زه ژوندون بچ کوم او مونږه د کېلې پوسته کې د ګاډي نه د روډ د پاسه راوغورځو سوچ کو چې ګاډي په ګنده نشي خیر دې کو د چا سر مات شي نو ریزن دغه دی چې فریم ورک نوي نو د خلکو سټیټمنټس با ډیفینیټلی بیا بدل وي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي